نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. د کابل ولایت د کابل د پوهنتون خاص کر د اسلامی امارت قدرمنو وزیر صاحبانو، جناب قدرمن دفاع وزیر صاحب، د عالی تحصیلات وزیر صاحب، د اداره امور قدرمن رئیس صاحب، قومندان صاحب، د عالی تحصیلاتو د کابل پوهنتون ټولو محصلینو فارغینو راغلي ملمنه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم نننۍ ورځ ډېره د سعادت او د برکت ورځ ده چې موږ تاسو د ډېرې زمانې نه راوروسته د خپلواکۍ د ازادۍ ارمانونه هم لرل او د داسې مجلسو ارمانونه هم لرل. خدای تعالی په داسې محفل کې چې د ډېرې ارمانونو سره سره خدای پاک مې دغه ارمان پوره کړو. نن داسې حالات ګوري چې تاسو د فراغت غونډه او مجلس ته موږ دا په تصور او خیال کې هم نشو راوستلی چې موږ په د خپل وطن د ځوانانو علمي کادرونو مدارسو سره غونډې لمانځو. د ټولو نه مخکې درته د فارغین وروڼه چې څومره فوزاله دي دغه ته مبارکي وایو. الله جل جلاله د دوی د ښه خدمت جوګه وګرځوي. الله پاک د په رښتینې معنا د اسلام د وطن خادمان وګرځوي. د پوهنتون ټولو استادانو ته، د عالي تحصیلاتو رهبرۍ ته، ټولو ته مبارکي وایو. د فارغینو د کورنۍ ته هم د مبارکي وایو. الله پاک د اجر ورکړي ټولو ته، خدای دې مبارکه وګرځوي. قدرمنو، موږ د تاسو د خوشحالۍ په خاطر باندې موږ چې د مجلس کې به شرکت وکړو، تاسو به ووینو. شوق مې د دې نشته چې بیان وکړو. جناب شیخ صاحب محترم او لطف الله خیرخوا صاحب محترم او رئیس صاحب د پوهنتون ډېرې په ځای خبرې وکړې، ښه بیانونه وکړل. او یقینا که اوس موږ دا فکر وکړو افغانستان د داسې ابتلاګانو مبتلا شوی و، داسې ښکار شوی و چې چېرته د یو چا هم یو انسان هم د خپل د مستقبل یو برنامه او ایجنډا نه لرله چې موږ به په مستقبل کې په کوم شکل خدمت وکړو وطن ته او د چا د قیادت لاندې به پاتې شو. افغانستان د داسې زبرځواکونو تر مستعمره لاندې راغلی و چې نیمه پېړۍ افغانانو د خپله وړتیا او استعدادونه چې د بل چا دپاره، د بل فکر دپاره مستعمره شوي وي، یا مطلب په بله معنا باندې د بل چا تر زورواکۍ لاندې راغلي وي. او دا داسې نه وه چې افغاني غیرت او د دی وړتیا دومره بې کفایته وه، دومره کمزوري وه چې دوی دا نشول کولی چې خپل ملک ته یې خدمت پرې کړی وای. خو زموږ تاسو مملکت داسې و چې دا بدبختي به نه ورته وایو، خو دا د الهي ابتلا وه چې د داسې چا تر فکري سوچ لاندې راغلی وي چې د خپل شته سرمایه او توان هم چې کوم و د دې تحفظ هم نشو کولی. خو زه
تاسو ته دومره ویلی شمه چې د تېرې زمانې چې څومره وي د نیمه پړۍ که په د انقلاباتو باندې تېره شوه او هر رقم مرحلې منځته راغلې زموږ ولس یې تقسیم کړو زموږ قومونه او سمتونه او زموږ تاسو علمي قدرونه دا ټول تقسیم شوي د دوی د توحید کولو د وحدت کولو او د یو فکر د جوړولو لپاره او دغه توانمندي هر چا د لاسه ورکړې وه ځکه چې دومره منفي تبلیغات یو بل په شا کې روان وي چې اوس موږ څنګه وکولی شو چې واحد افغانستان تر یوه قیادت لاندې راولي ادب دې ډېره برخه او د حکومتو چې ده او دا بیا د علمي قدرونو د علمي فکرونو لاندې تشکیلیږي زموږ تاسو دا دوې برخې چې که پوهنتون دی که مدرسه ده د تبغیزي او لرېوالی چې په دې خپل منځ د مدرسې او پوهنتون کې داسې جوړ شو چې موږ هغه وړتیا او ضرورتونه چې د مملکت په سطحه باندې وي د پوهنتون محصلین او استادانو په مدرسې ته په شک په سترګه کتل د مدرسې استادانو او شاګردانو په پوهنتون ته د شک په سترګه کتل بلکې دغه جلاوالی چې راغلی و په دې معنا راغلی و چې ملک تشکیلیږي حکومت تشکیلیږي د دغه دوې طبقې نه دغه علمي طبقونه او دغه یې په خپل منځ کې دومره سره لرې کړي وي دومره یې سره دښمنان کړي وي چې زموږ هغه اسلامي کلتور ملي کلتور هغه په یو بهرني کلتور باندې په بهرني فکر باندې هغه بدل شوی و زه تاسو ته دا اطمینان درکوم چې لکه څنګه چې جناب خیرخوا صاحب محترم خبره وکوله چې موږ تاسو داسې شخصیت داسې ځان جوړ کړو چې زموږ تاسو د فکر د ژمنتیا مې خپل ملک ته دین ته د هر حالاتو سره موږ مقابله ورباندې کولی شو او موږ د دې فکر نه څوک نهیلي نه کړي څوک مو په شا نه کړي څوک مو مغلوب نه کړي په دې کې دا استقامت چې کوم دی په هغه وخت کې کیدای شي چې موږ هغه شخصي تمه هیله چې کومه ده هغه ختمه کړي اجتماعي تمه هیله چې کومه ده د نظام په سطحه هغه قوي کړي چا مې قوي کړله بیا د دنیا د ډېرې هغه سره مشکلاتو سره چې دنیا وغواړي د موږ تاسو په مقابل کې بیا دغه نقصان دغه فکر ته نشي رسولی ښه بیلګه مثال یې دغه دی چې په دې 20 کلنۍ دوره کې لکه ټوله دنیا متحده شوه د افغانستان په اشغال کې د افغانستان په مستعمره کې دلته چې هر څومره هلې ځلې وکولې د امارت اسلامي په مقابل کې یقین وکړئ چې زندان ته او شهادت ته هجرت ته زخمیتوب ته به د مشرتابه او مشران نه وي خفه دې ته به خفه وي چې تر د خپل فکر نه مې منحرف مې نه کړي متزلزله مې نه کړي شاته مې نه کړي دې ته به خفه وي الله جل جلاله ثبات استقامت ورکړو د هغې استقامت ثبات په برکت سره خدای پاک یوه سپېڅلې ازادي ټول افغانانو ته راوبخله اوس هم د موږ دغه ازادي په تاسو لورېږي چې دغه فرصتونو نه تاسو استفاده وکړئ افغانستان خودکفا کوي په خپلو پښې ودروئ د بل احتیاجۍ نه خلاص کړئ موږ د سبا په هیله په امید کې نه یو که د سبا په هیله امید باندې کې نه دا د موږ تاسو د نن ورځ فرصت چې کوم د سبا ته نشو پیدا کولی دا فرصتونه باید ضایع نه کړو او دغه فرصتونه چې کوم دي په دې تمه کې نه یو چې زه به د خپل شخصي ژوند د جوړولو لپاره زموږ تاسو اجتماعي ژوند چې کوم دی ملي ژوند چې کوم دی دا به زه یو چا غږ ته انتظار وکړم
غږ ته انتظار ځکه مه کوئ په دې کې ته د دغې ملت دپاره روزلی شوی یې د هغې دپاره په تا خوري شوي ده محنت شوی دی په تا که چې کومه وړتیا وي لاس وره نه سل وره یو سپارښت ته پیدا که ځان چېرته ځای که په دې معنا یې ځای که چې زما د کوم خواري چې شوي ده دا په د خپل ځای باندې مصرف شي د دې نه به بیا داسې وي چې تا به د دغه مملکت او د دغه دین اسلام حق ادا کړی وي یو څه نه څه حق خو دې ادا کړی وي دې کې د مایوسي نه ده پکار خفګان نه ده پکار ځکه او د دې حکومتو او د نظامو هغه چې کوم دي د مشکلات هغه سړی د حکومت په زاویه کې سړی وګوري بیا سړي ته کلونه چې کوم دي 15 کاله 2 کاله 3 کاله د ثانیې په فکر ورځي موږ د 2 کاله کې څه باندې 2 کاله کې ایمان په زړه کېږي چې زه یم چې د یوه هفته په مابین کې تېره شوې ده حتی موږ ته ډېر مراجعین او ملګري ناست وي چې 14 میاشتې مې انتظار کړی خلک پاسې 8 میاشتې مې کړی حیا راته درېږي ورنه خفه کېږم خو یقین وکړه که ماته دغه په ذهن کې راځي چې ته مې 14 میاشتې انتظار کړی یې ځکه دا بوجونه دا مشکلات دومره ډېر دي بل د دغې کارو سره سره په جهادي دوره کې لکه جناب شیخ صاحب محترم چې وفرمیل او که موږ په هر شکل د اشکالو باندې معرفي شوي خپل ملک ته ملت ته د موږ سره دا فکر نه و چې موږ د خپل ملت تخریب کړو او تاسو د بیګانه کړو تاسو د بل لسپوڅو کې ادب دی وي موږ سره چې د کوم فکر او سوچ و د دنیا په مروجو نظامونه کې ټوله کې د خپل وطن د ازادۍ خپلواکۍ دپاره جهاد جنګونه چې کوم دي دا مشروع جنګونه دي موږ په دې پوهېدلو چې نن که د ما د برخورد نه دوی په تکلیف وي سبا به زما په دغه برخورد باندې دی افتخار کی لمانځي به یې دغه په تاریخ کې به یې لیکي اوس موږ پوهېږو چې د 20 کلنۍ دوره چا تېره کړې ده تحدیث بالنعمت به وبولو موږ د چا سره دا حساب نه ورباندې کړو خو ډېر خلک ته دا فکر پیدا کېږي چې کاشکې یوه ورځ موږ هم په دې کې تېره کړی چې یو دلیل هم پیدا کړی چې موږ هم دا خواري محنت کړی په دې وطن په ازادۍ کې ځکه دنیا سیاستونه چې څومره وګورئ تاسو تعمیراتي سیاستونه دي یو حکومت چې به کېږي بل حکومت سالم حکومت راځي سالم نظام ورته پاتې کېږي خو افغانستان چې کوم دی او په دې نیمه پړۍ کې چې تاسو فکر پکې وکړئ ټول تخریبي سیاستونه افغانستان ته راغلي دي چې یو نظام حاکم شوی دی د هغه نظام په مقابل کې بل نظام راغلی دی خو دا نظام داس نه دی چې خپلواک نظام دی خامخا د یو چا لاس لاندې نظام راغلی دی بیا دا خدمت دا فکر چې موږ وایو چې که موږ خپل ملک ته وکړو دلته یو بهرنی فکر غلط فکر دوی ته ورکړلی شوی دی او بیا د خپل ملت سره د خپل خاورو سره یې داسې کړي دي چې اوس زه تا نشم برداشت کولی ته ما نشم برداشت کولی په داسې یو هغه کې مقابله کې سره درولي دا فکر د چا سره نشته چې دلته د بل د منافعو د ګټې دپاره او د دوی د عزت لپاره د ما د وړتیا نه د ما د استعداد نه د ما د قربانۍ نه بل څوک پیدا اخلي په دې کې اوس الحمدلله د ډېرې زمانې نه راوروسته خدای پاک د افغانانو آه و فریاد واورېدو دا محنتونه تکلیفونه الله ورنه قبول کړل نن خدای پاک خپل یو وارث حکومت ورکو وارث نظامي ورکو اوس لکه موږ په خپل امکاناتو باندې چې نن یو څه نه څه خودکفا یو دنیا هم دې ته حیرانه ده خپله موږ چې فکر کوي موږ هم دې ته حیران یو چې سبحان الله دغه برکتونه چې موږ یې په کلنۍ بودیجه کې مشرتابه دا تصویبوي برابروي بیا دغه فکر ورسره وي چې موږ په دې کال کې څومره کسر لرو څومره
نیمګړتیا لري موږ به وکولی شو چې موږ په کال کې په دې بودیجه باندې خپل ټول کارونه سرته ورسوي. انکشافي بودیجه او بیخي به موږ سره په تشکیل کې به نه وه، په هغه کې به نه وه. الحمدلله افغانستان د خپلو معدنیاتو د خپلو وړتیاو او استعدادونو له برکته نن دومره خودکفا شو چې موږ تاسو هغه نشت کارونه خدای پاک ناممکن کارونه په ممکن بدل کړل. غرض مقصد مې دغه دی چې موږ تاسو که دیني مدارس دي او که پوهنتونونه دي که عصري علوم دي دا فکر ونه کړي چې موږ سره جلا یو، نه موږ تاسو یو وجود یو میټه یو. په دې کې به خواري او محنت دغه وي چې دا تبعیض چې کوم دا په د مابین کې دا د موږ دماغ نه لرې کړي په دې معنا یې لرې کړي چې ملت جوړیږي، قوم جوړیږي د دغه دوی طبقې نه، یا به عالم دین وي یا به د پوهنتون محصل او استاد او انجینر او ډاکټر او پوهانو دغه وي. دا موږ نظام به هلته خودکفا کېږي، په پښې به درېږي چې د خپل منځ کې مې د وحدت او اتفاق کوي شي، د فکر کوي شي. د دې نه وروسته بیا موږ تاسو دغه وړتیا چې کومه ده دا په یوه ورځ نه پیدا کېږي، ځکه تاسو نن چې 2500 یا 2000 کسان فارغ شوئ او تاسو اوس د عمل میدان ته راوځئ. د عمل په میدان کې به تاسو هلته کامیابېږئ چې تاسو وکولی شئ، وتوانېدلی شئ چې د نظام سره د مملکت سره چې د تاسو کومه وړتیا ده، کوم علم دی، کومه خواري مې کړې ده، دا دلته تاسو مصرف کوئ، په صحیح معنا باندې دغه خدمت تاسو وکئ. ځکه اسلامي امارت چې کوم دی موږ د مشرتابه په مجلس کې جناب علي قدر امین صاحب حفظه الله مجلس کې چې ناست وي هغه امتیازات لکه عالي تحصیلاتو ته یا معارف ته مکاتبو ته چې دی ورکوي تر اوسه پورې مدرسې ته په هغه اندازه نه دي ورکړي. معاشات یې تاسو یې لوړ کړل، بلکې تر ډېره زیه پورې د شیخ صاحب محترم چې خبره وکوله هغه ضرورتونه چې موږ پیږو چې موږ خارج ته ورباندې محتاج کېږو دوی ته دغه توصیه کړي، هغه امکانات ورته برابروي چې تاسو کوشش وکئ چې د دوی دغه ستونزې د مشکلات چې کوم دي دلته د کور دننه ورته حل کړئ. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې تاسو د خدمت د برابرولو دپاره به اسلامي امارت په کامله معنا باندې کوشش کی، زمینه به برابروي چې تاسو په خدماتو کې راولي. لکه شیخ صاحب محترم چې وویل چې 2000 بستونه موږ ته په مختلفو وزارتو کې راکړلی شول. موږ دې ته اماده یو انشاءالله چې د تاسو په خدمت کې هر رقم منډه موږ وکړو، تاسو د خدمت لپاره یو زمینه برابره کړو. موږ یوازې دا نه دی ځکه چې دغه اسلامي نظام ته د دنیا سترګې دي، دنیا مسلمانان ورته په هیله او امید ناست دي. ځمکې په مخ باندې داسې یو نظام نشته چې د مسلمانانو غمخور نظام وي، مسلمانانو سره همدرد نظام وي. یوازینی دا نظام دی. څو ورځې د مخکې ترکان راغلي وي، ما سره په مجلس کې خبره کوله چې د فلسطین په موضوع کې اسلامي امارت ولې د نورو حکومتو غوندې داسې سوړ عکس العمل ښیي. باید تاسو عکس العمل لږ څه توند وي د نورو هیوادو په نسبت باندې. ما ورته چې افغانان چې دي دا ډېر انقلابي خلک دي، دا د خبرو خلک نه دي، دا د عمل خلک دي. خو که موږ عکس العمل ښیو نن یو بیان مشرتابه وکړي، یو خبره وکړي، بیا دا افغانان څوک کنټرولولی شي؟ دا به درګرده ازغلي د فلسطین په طرف باندې څوک به په یوه سرحد نیولي وي، څوک به په بل سرحد نیولي وي. موږ به دا نشو راټولولی. موږ د نورو هېوادو غونته خلک نه یو چې خبره وکړو عمل نه کړو، خو د عمل خلک یو. الحمدلله دا عمل موږ تاسو افغانانو ثابت کو چې په دې 20 کلنۍ دوره د جهاد کې موږ تاسو د ورانکارۍ او د کوته تحریکۍ ادب دي وي، د دهشتګردۍ چې مختلف نمونه به وي دا په افغانانو باندې تاپل. په ډېرو مواردو کې وسیم دا نن هم د امنیت شورا کې چې د ملل متحد چې کوم استازي ده دا بیان کوي چې په بعضو مواردو کې ډېر ښه روان دي، په بعضو مواردو کې چې دي او سم نه دي روان.
دوی د موږ قضاوت کړي، دوی د موږ فیصلې کړي. دا ولې هغه ضرورتونه چې زه یې درکوم ته یې درکوې دلته دا په یوه ورځ باندې کېږي نه، یو څه وخت غواړي. مهمه دغه ده چې زه وایم چې اعتماد هم پر ځای شي، یو بل سره مطمئن شي، یو بل سره برداشت کړي. بیا دغه شته ستونزې چې په دې ملت کې دي د دغه قضاوت به نن نړیوال نه راته کوي، دا به موږ په یوه خوله باندې به نړیوالو ته داسې ووایو. پرون هم د روس خاص استازي ما ته خبره وکړه چې تاسو دوستانو چې د امریکایانو دا وکول، ما ورته اول دا خبره وکوله چې ته ما ته اول دا جواب راکړه چې په کومه معنا د ما دوستان وګرځول دومره زر د امریکایان. ما ورته چې که چېرته ما یا د ما په شکل د نور مشران ملګري د تیر لیست نه لرې کړي، رسمیت سره وکړي، تعامل وکړي، بیا هلته ته د دوستۍ نه ووایه. تر اوسه پورې دی چې دی موږ ته په دوستۍ نه دي قایله. صحیح ده، صحیح ده. دا یو کار چې کوم دی موږ د خپلې ژمنتیا له مخې، د خپل تعهد له مخې د دنیا سره چې په سر د دې کې امریکا وه، د ناټو ځواکونه وي او سخترین جنگ وشو او الله تعالی د دغه مجاهدینو د ملت د سعی تکلیفونه قبول کړي، تر خپل موقف و دریځ تېر نه شول. دوی دغه ته مجبور شول چې موږ سره یې د امریکایانو د پوځیانو د وتلو په تعهداتو باندې، په هغو شرایطو باندې د قطر د مذاکراتو په نتیجه کې خبرې وشوې او سره هغه تعهدات وشول چې د موږ مملکت چې کوم دا به چا دپاره تهدید نه وي. موږ به آینده دلته د چا لاسوینه نه منو، بالمثل او هغه به د تاسو نام غواړو، خو په دې کې چې موږ د چا دپاره تهدید نه یو. نن الحمدلله یو آرام افغانستان، یو برامن افغانستان، الحمدلله د آبادۍ په لور روان افغانستان. اوس موږ تاسو وینو دا مشکل نه وینو چې 20 کاله د یو چا په مخ کې جنګ و مشکلات سره تیر شول. نن په ما کې دا توانمندي نه وي چې زه د یو څه برداشت نه کړلی شم، نه، هغه چې ما سره په مقابل کې ولاړ وي. د هغې یتیم د خپل یتیم په درلیتام کې دغسې پللی ده، د هغه کونډه مې دغسې د خپلې کونډې غونته پللې ده، د هغه معیوب مې دغسې خدمتي کړی دی. هغه کادرونه چې دلته دی په دې مسلکي تخنیکي او بستونو کې وي، ایبن د چا غرض نه دی ولی، ټول یې په خپل ځای ساتلي دي. د دې سره دوی باوجود دی چې داسې برامن افغانستان چې د افغانستان 20 کلنۍ اشغال خالص په دې باندې وکړو، د بیا رغونې شعار خو د دې وروسته و چې افغانستان د دنیا دپاره یو تهدید ملک دی، یو برامنه ملک دی. دغه تهدید دی ختمولی شو. نن د الله په فضل باندې دا د موږ تاسو په یو سالم فکر او ژمنتیا باندې خدای پاک دغه افغانستان قرار و آرام کو. دغه محصلین ورونه، دا فارغین ورونه چې کوم دي د جهاد په دوره کې داسې نه دي د لاس تر زنې ناست وي. موږ سره په جهادي مرحلو کې ډېر شهیدان ورکړي دي، الله دې شهادتونه قبول کړي، ډېر زندانونو ته تللي دي، ډېر یې موږ سره خدمت کړی دی د وعظ او تبلیغ په بخش کې. اوس هم دا دی د یو شی تاسو وکوئ، احترامانه خواهش کوم چې د خپلو علمي ادارو ته او تاسو سیاست مه درګډوئ، تاسو خپل درس و تدریس و تعلیم او خپل هغه ته تاسو متوجه اوسئ، ځکه د سیاستونه د دنیا چې کوم دي دا کوشش کی چې علمي ادارې چې کومې دي، کلتوري ادارې چې کومې دي، دا یرغمل کي، چې یرغمل یې کي. د دې د وجې نه نن سبا څومره مشکلات چې موږ تاسو ولدل وځورولي، موږ د دغې وجې نه چې فکر مې پردی جوړ شو او د خپل کلتور، د خپل دین او د خپل وطن دار ته موږ ته کمزوری معلومیږي. په نظر کې موږ به داسې کوشش کوو چې که په پوهنتونو کې دي، که په مکاتبو کې دي، که په مدرسو کې دي، موږ به د خپل علمي او فکر او ذهن جوړوي او دا نور سیاستونه چې کوم دي
هغه په داسې معنا باندې موږ فکر جوړ کړو چې سبا ورځ دپاره چې زه د نظام خدمت کم د ملک خدمت کم هغه خدمت به په هغه وخت کې د ما صحیح وکولی شي چې د یو چا تر سیاست لاندې د یو چا تر فکر لاندې زه رانه شم ما سره خپل اسلامي او ملي فکر دغه حاکم وي بیا به زه خدمت وکولی شم. په دې کې موږ داسې نه دي کړي چې موږ د جهاد په دور کې موږ په پوهنتونو کې موږ داسې ډلبازۍ جوړه کړې وي لکه د نورو احزابو تنظیمونو طرف نه چې نیمه ورځ به یې درس و تدریس و نیمه ورځ به د بل چا په مرداباد زنده‌باد سره اخته وي. دغه وخت به هم ضایع کوو بل به په خپل منځ کې د څومره عداوت او خصومت او دښمنۍ چې پیدا کولې دغه احزابو به پیدا کولې. د دې د وجې نه چې دا نن د موږ تاسو یووالی اتفاق په یوه کوټه کې نه شو راتلی په یو بسته قوم او ملت کې به څنګه راغلی وای. د دغه د وجې نه چې تاسو څومره کوشش وکړئ د سیاست نه په داسې معنا باندې چې یو څوک ځان در داخلوي ګډوي تاسو مسؤل نظام چې په اوس وخت کې الحمدلله اسلامي نظام د اسلامي امارت دی د یغه موقف په پالیسي دا اختیار کوي. د یغه نظام په رڼا کې دننه تاسو خپل سرنوشت وګورئ. د هغې نظام په رڼا کې تاسو دا وګورئ چې دا نن یو چا فکر دلته راوړی دی د دغه نظام سره په ټکراو کې دی که په اتفاق کې دی. خو که په ټکراو کې وي هغه ورور هغه دوست ته پوی که چې دلته دا اختلاف او دا فساد مه راوړه. کوشش په دې باندې وکړئ ځکه چې اوس د دین د اسلام په نام باندې ډېر مختلفې فرقې پیدا شوي دي. داسې وایي چې موږ د دعوت کار کوو موږ اسلام ته د وطن ته د خدمت کار کوو. دلته اسلامي امارت چې دی الحمدلله یو اسلامي نظام دی د علماو نظام دی خدایي نظام دی د وطن خالق دی. داسې پیغور به تاسو ته نه وي راوړی چې موږ وایو چې سبا ورځ موږ د هغې سوال لاندې ملامتیا لاندې راشو. د یو سفیر ته خبره کوله دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده افتخار خبره ده. نور بیان ختمومه چې د یو ځای دنیاوالو ته ثابت شوی دی چې اسلامي امارت د چا د فشار په مقابل کې چاته غاړه نه ږدي. دا شی دی ته ثابت شوی دی الحمدلله. دا تاسو ته اطمینان درکوي. یو د ناهیلي چې تاسو په زړه کې ده زه به دا ځان نه جوړوم چې زه اوس وغږم هغه ناهیلي د تاسو ختمه کړمه. هغه ناهیلي داسې ده چې نابلدتیا ده سره بلد نه یو سره پېژنې. زه تا ته په یو شکل پرېښم ته راته په بل شکل پرېښې یو بل نه سره ویرېږو. د یو وطن خالق یو د یوه عقیده خالق یو او په دې کې به دا ویره دا خوب ختموي ځانونه به سره عادي کوي د یوه ملک د وطن د یوه عقیدې ځانونه به جوړوي. تاسې زموږ وروڼه یې موږ د تاسو وروڼه یو موږ د تاسو مقابل کې والله العظیم که دغه جهاد چې دا د تاسو په مقابل کې م کړی نه مې تاسو ذات سره دښمني وه نه مې دغه وطن سره دښمني وه خالص دغه وطن د ازادۍ په خاطر م دا کار کو. یقین وکړه دا نن چې زه غږېږم تاسو په مخ کې په ما نه دومره سام ورور پروت دی ځکه چې تاسو کومه وړتیا چې لرئ دا حال په ما کې نشته. په دې معنا نشته. تعلیم مې نه دی کړی تاسو غونته او د تاسو غونته هغه وړتیا مسلکي او وړتیا په ما کې نشته. د دې سره سره زه بیا د تاسو د تشویق دپاره تاسو د اطمینان دپاره زه وایم چې د موږ نه چې څومره خوشحالي دی غواړي او څومره اطمینان دی غواړي باید موږ دې ته ور وبخښو. خو د دې باوجود بیا هم بعضې وختو کې چې د کوم منفي تبلیغات روان دي د نن تاسو په دې استازي خبره اورېدلې وي چې موږ په دې نه پوهېږو چې مدرسې دومره عامه کړې چې د دې نه به ګټه څه راوځي. ما په مدرسې دی کار لري ما په پوهنتون دی کار لري ما په مکتب دی کار لري خو په هغه نورو کې به موږ نه ورغږېږو. ورو ورو کارونه ښه کېږي تاسو به ورته وارخطا کېږئ ما خدای به ټول کارونه انشاءالله ښه کړي سره بلد بشي د ستونزو به خدای حل کړي خدای به افغانستان یې خپلواک خودکفا افغانستان وګرځوي د خلکو د احتیاجۍ نه به خدای پاک موږ تاسو خلاص کړي. الله پاک د تاسو
دغه فراغت مبارک وګرځوي. خدای پاک د ښه د اسلام د وطن خادمان تاسو وګرځوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.